السلام علیکم دوستانو، امید کوم ټول به روغ جوړي. د انګلیسي جملو بل ویډیو ته ښه راغلاست درته وایم. د نورو ویډیوګانو په شان دې ویډیو کې هم انګلیسي جملې دي کومې چې روزمره کاریږي. 30 جملې دي، نو ویډیو تر پایه وګورئ. Don't spread lies. Don't spread lies. دروغ مه خپروه. Don't spread lies. spread ویل کېږي خورولو ته، خپرول ته، یو شی ته خپرې. دروغ مه خپروه، یعنې ځان نه دروغ مه وایه. I will not trust you. I will not trust you. زه به په تا باور ونه کړم. I will not trust you. زه به په تا باور ونه کړم. This is the right time. This is the right time. دا صحیح وخت دی. This is the right time. دا صحیح وخت دی. یو کار څوک کوي ته ورته صبر وکړه، اوس یې مه کوه. بیا ورته یو وخت وایي همدغه صحیح وخت دی، یعنې ویې کړه. This is the right time. دا یعنې ښه وخت دی، صحیح وخت دی. It looks awful. It looks awful. دا بد ښکاري. ظاهراً چې کله یو څیز ښه نه ښکاري نو د هغې دپاره استعمالولی شي it looks awful، یعنې مطلب دا ښه نه ښکاري، بد ښکاري. هغې کې هر شی راتلی شي. که چا شی ډیزاین کړی، جوړ کړی، ته ورته it looks awful، دا بد ښکاري، ښه نه ښکاري. What is the reason? What is the reason? وجه څه ده؟ What is the reason? وجه څه ده؟ مثال څوک درته وایي دا کار زه نه کوم، یا دا خبر زه نه منم، یا نشم کولی، ته ورته وایي what is the reason؟ وجه څه ده؟ څه وجه نه کوې؟ You have good taste. You have good taste. ته ښه خوښه لرې. You have good taste. ته ښه خوښه لرې. کله یو څوک شیونه اخیستلو کې مهارت لري، اخلي او ښه څیزونه اخلي، یا ښه خوښه لري، نو ته ورته ویلی شي you have good taste، یعنې ستا ذایقه ښه ده، ستا خوښه ښه ده، ستا چوز کول د څیزونو هغه ښه دي. You will regret it. You will regret it. ته به پښیمانه شي. regret ویل کېږي پښیمانتیا ته. You will regret it. ته به پښیمانه شي، دا کار مه کوه، وروسته به پښیمانه یې. How many times? How many times? څو ځله. How many times? څو ځله. مثال یو څوک په دې نه پوهېږي چې دا کار څو ځلې کول دي که نه، نو ته ورته پوښتنه کې how many times؟ څو ځله. Tell me the truth. Tell me the truth. رښتیا راته ووایه. Tell me the truth. رښتیا راته ووایه. Worst day for me. Worst day for me. زما لپاره تر ټوله بده ورځ. worst ویل کېږي بدترینه. worst. worst day for me. زما لپاره تر ټولو بده ورځ. It's a better one. It's a better one. دا یو ښه دی. It's a better one. دا یو ښه دی. مثال بازار کې یو څیز راوخلي څوک، ته ورته دا ښه نه دی، دا کېده بېرته. بل چې راوخلي ته ورته it's a better one. دا یو ښه دی. یا بعضې وخت کې څوک درته شی درکړي دا وخوره چې څنګه، ته ورته it's a better one. دا یو ښه دی، یعنې ښه بیانول، ترجیح ورکول په یو شي باندې چې دا ښه دی. هلته موږ استعمالولی شو it's a better one. The way you like. The way you like. څرنګه چې ستا خوښه وي. The way you like. څرنګه چې ستا خوښه وي. مثال یو څوک درته وایي که دا کار داسې وکړم څنګه به وشي، ته ورته وایي څرنګه چې ستا خوښه وي، یعنې خپل مرضي وکړه، خپل خوښه وکړه. The way you like. څرنګه چې ستا خوښه وي. Try to help him. Try to help him. کوشش وکړه هغه سره مرسته وکړي. Try to help him. کوشش وکړه هغه سره مرسته وکړي. Don't tell me. Don't tell me. ما ته مه وایه. Don't tell me. ما ته مه وایه.
کله چې څوک منې کې چې دا خبرې ماته مه کوه یا داسې به ماته نه وي don't tell me ماته یې مه وایه یعنی I don't care don't tell me It's too early It's too early دا ډیر وختي دی It's too early دا ډیر وختي دی یعنی ډیر د وخت دی You behaved badly You behaved badly تا بد رویه وکړه behave ویل کېږي رویې ته چلن ته behaved You behaved badly تا بد رویه وکړه ښه چلند یعنی ونه کړو Stay at home today Stay at home today نن کور کې پاتې شه Stay at home today نن کور کې پاتې شه Come home right now Come home right now همدا اوس کور ته راشه Come home right now همدا اوس کور ته راشه right now موږ هغه وخت استعمالوو چې کله چې زمونږ هماغه ساعت کې هغه کار یا څیز پکار right now همدا اوس دستي یعنی مطلب د دې په همدې ساعت باندې emergency دپاره یعنی مثال هم دغه کېدی شي چې come home right now همدا اوس کور ته راشه I can't decide I can't decide زه فیصله نشم کولی I can't decide زه فیصله نشم کولی کله چې څوک تاته دوه اپشنې درکړي چې یا داسې وکړه یا هغسې وکړه او ته نه پوهېږي چې زه څنګه اوس فیصله وکړم ته I can't decide فیصله نشم کولی یعنی مطلب دا دی ذهن مې پرې نه رسېږي I can't decide یعنی مطلب دا مطمئن نه مطمئن کېدل په هغه وخت کې ته ورته ویلی شي چې I cannot decide زه فیصله نشم کولی We have same choice We have same choice مونږ یو شی خوښه لرو We have same choice مونږ یو شی خوښه لرو کله چې ستا او د بل نفر ټیسټ سیم وي خوښه یو شی ته ورته We have same choice زمونږ تقریبا یو خوښه ده که ته راوړې مثال یا ته وخلې یا زه زمونږ خوښه یو شی ده We have same choice یعنی یو شان خوښم دي Look around the house Look around the house د کور شاوخوا وګوره Look around the house د کور شاوخوا وګوره مثال یو څیز لټولي ته ورته د کور خوا او شا کې وګوره Look around the house د کور شاوخوا وګوره Be my guest today Be my guest today نن زما مېلمه شه Be my guest today نن زما مېلمه شه Stay with us Stay with us موږ سره پاتې شه Stay with us موږ سره پاتې شه Good to hear it Good to hear it اورېدلو یې خوشحاله شوم Good to hear it اورېدلو یې خوشحاله شوم کله څوک تاته یو ښه خبرو کې مثال خوشخبري درکړي د هغې دپاره خوشحالي ته ورته Good to hear it یعنی مثال دا دی په اورېدلو یې خوشحاله شم یعنی ستا په دې کار زه خوشحاله شم ښه دی چې وشو نو ته ورته ویلی شي Good to hear it اورېدلو یې خوشحاله شم It would be great It would be great دا به ښه وي It would be great دا به ښه وي څوک د نظریه درکړي کې داسې کار وکړو نو څنګه به ته ورته It would be great دا به ښه وي مثال یو کار نه وي شوی ته ورته وایي دا به ډېره ښه یو بلکل مطلب څوک درته نظریه درکړي چې دا کار داسې وکړو یا داسې به څنګه وي ته به ورته وایي It would be great دا به ډېره ښه وي یعنې ښه به وي Learn it quickly Learn it quickly زر یې زده کړه Learn it quickly زر یې زده کړه Don't be lazy Don't be lazy سستی مه کوه Don't be lazy سستی مه کوه You should avoid it You should avoid it ته باید هغې نه ډډه وکړې You should avoid it ته باید هغې نه ډډه وکړې بعضې وخت کې داسې بندی چې هغه د خولې نه سپکي مثال ښه نه وي ته ورته وایي You should avoid it تېرېږه ډډه ترې وکړه ځان ترې وساته مثال موږ لنډه کې وایو چې ځان ترې نه ساته یعنی
نظراندازې کا. You should avoid it. ته باید هغې نه ډډه وکړې، ځان ترې ساته. یا یو کار تا پورې تړاو نه لري نو ته ورته avoid it، تېرېږه ترې. مثال نظراندازې کا یا ډډه ترې وکړله. Don't trust blindly. Don't trust blindly. پټو سترګو باور مه کوه. Don't trust blindly. پټو سترګو باور مه کوه. It might be your mistake. It might be your mistake. کدی شي ستا غلطي وي. It might be your mistake. کدی شي ستا غلطي وي. مثال څوک د شکایتو کې چې فلان کې دې څه وکړو یا دی وکړو ته ورته کدی شي ستا غلطي هم وي. مثال دا و د نن ورځ انګلیسي جملې.